السلام علیکم ملګرو ټولو ملګرو ته خوشخبری ده کچې ډاکوانو چې کومه احمد نواز چې ونه هغه بازیاب کو هغه کور ته راورسېد ملګرو ویډیو را سره احمد نواز کنسټیبل احمد نواز چې ونه هغه ویډیو هم وایرل شو په ټیک ټاک باندې دا ویډیو ته هم کړی و ملګرو او دا غنه پس چې نن هغه ډیر سوال نه کوي چې زما خپل بچوله وېسه خپل بچوله می بوزي او ډیر زیات منته کولې د کچې ډاکوانو چې ده نو هغه نن راپېښ او د نن هغه کور ته راورسېد دغه مور پلار چې دي نو هغه ته هم ډیر زیات خوشاله شول هغه ټول زیات خوشاله دي افسوس خبره ده چې په پاکستان کې د دې ډاکوانو سره دی ویسه هم نشي کولای هغه په جوار کې ویډیو کول یام کوي او پولیسانو ته هم هیڅ هم نشي ویلای پولیسان ختم کړل او هغه راولېږل په دیوله ملګرو او دې تحفې ول راولېږل کنه زمونږ په پاکستان کې حکومت هیڅ هم نشي کولای ځکه چې ډاکوان چې دین هغه زورور دی هغه اسټابلیشمنت دی کنه نو هغه زورور دی او هغه سره دی ویسه هم نشي کولای که چېرته دا واموزي نو دی ولي اسی زه سوچ کوم کنه چې دی ډاکوان سره دی ولي سن شي کولای ډیر واقعي راغلی کنه دی ډاکوان به مخکې وخت کې یو ماشوم اغوا کړی او هغه په زنجیرانو باندې تړلی او اوس بیا د پولیسان ووجل کنه دا خو پولیسان چې دی خو سرکاري وردی اغوستې ده او دغه وردی چې دنو هغه سره ناشنا کار وکي او هغه چې دنو هغه ختم کړي پولیسان او دی بیا په تخپه کې راولېږي او زه خوشاله دا شوم چې احمد نواز کنسټیبل احمد نواز چې دی هغه کور ته راورسېد او مور پلار چې خپل بچی چې هغه تر ډیره زیاته خوشاله شول تاسو په دې باره کې څه وایي او دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ ډیر اهم خبرو که تاسو سوچ وکړئ په یو څو ورځې نه مخکې دا خیتو د کچې کوم ډاکوان چې دی هغه ډیر زیات حل اخیستی او